یا ورور زه سبا غرمه ورله کوم سبا غرمه مال راشي عثمان څو کسان سره د ګډه براشي ورور زه ډوډۍ ما به بس کړی دی ورور د ماتم د غرمې ډوډۍ زه کوم یا ورور ته ماشاءالله خبر خیر عثمان خیر خدای دې خیر کړي دا څنګه سا شړې څنګه په منډه را روان یې یره خاله ستا په دې شړمه چې پلار مې ډېر په عذاب دی په هسپتال کې مې داخل کړی دی مال څه پیسې راکړه زه د پلار علاج به کوم یار عثمانه څنګه ځای دې غږ وکړي په خدای که مې یوې خواته مخ ګرځي والله که یوه روپۍ لرم کنې درته قربان ول زرداده وروره تېر راکړه پلار مې ډېر په عذاب دی په هسپتال کې دی څه پیسې خو په پور راکړه یار عثمان خان والله که ستا یار والله تر تا خو نه دي زیاتې پیسې یار والله که مې وده څه ګرځولې والله عجبه که زرداده په خدای چې پیسې را سره ستا نه ورکوم دا چې ورکې بیا نه درکړي یا و والله که درکړي دا ماته معلوم دی ورور یې نه کړه وسیله یره که نه به خبر یا خیر نه جبیرو ا د عثمان پلار په څه وې دی یار دا څه وایه نو یار لکه درځئ ور ورسو یار ورسو عثمان ستا پلار ته دې الله پاک جنت فردوس ورکړي الله دې هغه مې ورته ګلې پر ځار کړي الله دې احسان ورسره وکړي عثمان ورور الله دې وبخښي الله دې احسان سره پلار امین ثم امین عثمان خان سبا د غرمې د ډوډۍ بندوبست ما کړی دی دا د ماتم هېڅ چا د پر دنیا باندې مه وایه یا ورور سبا غرمه زه د کوم ته بیا بله ورځ ورله وکړي یا ته یې واستله پرېږده عثمان خانه ما تا ته ووایه ورور هېڅ چا ته مه وایه چې په دا ورځ تاله په ښه نه سندر په کم ورځ درځم ته یې واستله پرېږده یا ورور زه سبا غرمه ورله کوم سبا غرمه مال راشي عثمان څو کسان سره د ګډه براشي ورور زه ډوډۍ ما بندوبست کړی دی ورور د ماتم د غرمې ډوډۍ زه کوم یا ورور ته ماشاءالله خبره بس ته ستې د دوی ولا صورت نشته دا دې ګڅه د ماتام ډوډۍ پته نه وي دا غیرت دلته مشکاره کو دا نامه غیرت دلته مشکاره کوي چې روان است نظم پلار مړ دي تیر روان است غیرت ښکاره کوي یو سبا غرمز ما د ماتام ډوډۍ ولا ازما غد دا غیرت چې دوه ښکاره کولای په هغه ورځ به مشکاره کړی چې ما پلار په هسپتال کې زه د لراله مال پیسې راکې تی ماته نه کړه چې تی ماته د پیسې راکړې زما پلار بالا پاک په چوکړه کې د ژوند پر دې دنیا ولو تینم را روان از د ماتام ډوډۍ د ماتام دلته غیرت ښکاره کوي تر برو در مخ ځان در مخ چې ما در نامه د پاره د عثمان د پلار ډوډۍ کړې ده بل ما د عثمان د پلار ډوډۍ کړې هیڅ ضرورت نه زه دې ډوډۍ را روان از دلته ماته نرتوب را ښکاره کوي دا نرتوب معنا دی پکار